قدرمنو، په پښتو ادب کې یو شاهکار اثر پټه خزانه دی. پټه خزانه د پښتو یو داسې کتاب دی چې پښتو ادب له ډېرې لرغونې زمانې څخه راخوندي کوي، بیا د لیکوال تر زمانې پورې چې د کوم آثار لیدلي دي، کوم شاعران یې لیدلي دي، کوم کتابونه یې ویلي دي، په مخه ورغلي دي، یا یې خپل پلار چې دی هغه څه یاداشتونه راټول کړي دي، یا یې خپل داسې د اکا زوی چې تربور موږ ورته وایو د هغه له خولې چې کوم یاداشتونه ده سره راټول کړي دي، نو دا یې سره راټول کړي دي او په دې کتاب کې یې سره جمع کړي دي. د هر سړي د هر شاعر ژوند، د هغه حواله، د هغه ماخذ بنیادي یا راوي چې دی هغه ذکر کوي. او دې سړي په هغه زمانه کې د پټې خزانې چې کوم تذکره ده دا یې په درو برخو ویشلې ده. یوه برخه یې هغه ده چې د شاعر تر زمانې یا د لیکوال د زمانې نه دي، تر ده له مخه تیر سوي دي. نو دی یو سړی چې دی موږ ته د خپل ماخذونو پر بنیاد باندې راپېژني او د هغه نمونه راښیي، ژوند راښیي، شعرونه راته وړاندې کوي. دویم هغه شاعران او لیکوالان دي چې ده په خپله لیدلي دي یا د ده په زمانه کې ژوند کړی دی، د یو چا په ذریعه لیدلي یا اورېدلي دي، نو هغه راوي چې دی د دغه هغه ذکر کوي. دریم چې دی د ښځو یا د زنانو شعرونه چې دی دا هم راوړي. نو دا د تذکرې پر بنیاد پټه خزانه چې ده دا یو بشپړه تذکره موږ ورته ویلی سو. که موږ په هغه زمانه کې د نورو ژبو ادبیات وګورو، نو هغه زمانه کې تذکره لیکل چې دی دا یو عام دستور یا رواج ورته ویلی سو. په فارسي کې، په عربي کې، په هندي کې، په ترکیه ژبه کې تذکرې لیکل کېدې، د شاعرانو او لیکوالانو احوال راټولېدل او چاپېدل. د هغو چې کوم ترتیب و، د هغو د نثر چې کوم طریقه کار و، هغه موږ په پټه خزانه کې هم لیدلی سو. پټه خزانه یو داسې اثر دی چې له هر اصوله د ژوند د ادبیاتو هر اصول چې دی هغه پوره کوي. ځای په ځای به تېروتنې لري، هغه به موږ داسې ورته ووایو چې کله سنې غلطې لیکل سوي دي، هغه لیکوال لیکلي دي یا کاتب لیکلي دي، دا پرېکړه هم نه ده سوې، ځکه چې له موږ سره د پټې خزانې نورې کلمې نسخې نسته. نو د یوې نسخې پر بنیاد باندې دومره کلکه رایه ورکول چې دی دا مشکل کار دی. زه تاسو ته داسې په اسانه ټکو وایم چې پټه خزانه د پښتو یو کتاب دی. د دغه د کتاب لیکونکی چې دی، لیکوال چې دی، دا محمد هوتک نومیږي. محمد هوتک چې دی د داود هوتک زوی و. دی په خپله چې دی داسې وایي چې 13 کاله، یعنی 13 کاله چې دی ما دا کتاب سر را جمع کړی دی، یعنی دا د یوې ورځې خواري نه ده، په دې کې د دونې وخت لګولی دی چې کله شاه حسین د باچا په خوله یا د شاه حسین په دربار کې د پښتنو د تذکرې و ده ته د راټولولو وویل سي یا په دې خبر سي چې دې سړي پر دا باندې کار کړی دی، نو ورته ویلي دي چې دا دوره چې ده، دا شاعران چې دي، د هغو تذکره چې ده دا خوندي که. نو محمد هوتک راولاړیږي. دغه اثر چې دی دا د جمعې په ورځ کال جوړیږي 1161 د جمادی الثاني دی د دغه اثر لیکل پیل کوي. نو موږ به داسې ورته وایو چې قلمي هغه زمانه کې قلم دی، نو قلمي کوي یې. بیا د جمعې تر ورځې پورې د شوال المکرم 1142 کال، یعنی کال قدر چې دی زموږ دغه لیکوال چې دی دا کتاب مرتب کوي، قلمي کوي او د باچا حضور ته وړاندې کوي. نو دا پټه خزانه چې ده دا تر ډیره پورې په ادبیاتو کې یادیږي، خو څرک چې دی هغه نه لګیږي. په 1943 یا 42 کې عبدالعلي اخندزاده چې دی هغه دا نسخه و لوی استاد عبدالحی حبیبي ته د یو چا له لاسه ور اخلي، ورکوي او لوی استاد چې دی دا نسخه کابل ته وړي او له کابله څخه په 1423 قمري
لمریز کال کې چې 1940 ځینې جوړیږي چاپیږي. کله چې دا نسخه چاپیږي نو د دې نسخې په هغه زمانه کې 2-3 زر تر زره نور چاپونه هم مرتب کیږي. یو چاپ کې دغه نسخه ده، یوه چاپ یې بیا د دغې نسخې افیسټي شکل دی، دریم چاپ چې دی بیا ضرورت پیښ شوی دی، خلک یې طلب کوي تر دې حاله پورې چې 4 واره دا په بیخي په لنډو کلونو کې که داسې ووایم چې په 1423 لمریز کال کې اوله وار چې 1944 1401 لمریز کال کې چې 1960 ځینې جوړیږي دویم وار، په 1454 لمریز کال کې چې 1915 او څلورم وار چې دی په 1450 لمریز کال کې چې 1928 ځینې جوړیږي. دا بیخي ډېر په زیات شمېر چاپیږي او فارسي ترجمه چې ده هغه هم له دویم اثر سره ګډه راغلې ده. دا به تاسو ته وروسته در څرګنده کړم چې په دې کتاب کې یا د دې کتاب څومره ترجمې نورې په هغه زمانه کې سوي دي. اوس خو ډېر وخت تېر سوی دی، دا کتاب بیخي ډېر چاپ سوی دی او هر پبلیشر چې دی هغه خپل وس کوي چې دا کتاب چاپ کړي. نو ما ډېر ځایونو دا کتاب یا دا اثر چې دی له نوو پبلیشرانو سره په نوي رنګ او په ښایسته بڼه کې چاپ لیدلی دی. په دې کتاب کې دننه څه دي تر دې له مخه به زه تاسو ته ووایم چې تر دغه کتاب له مخه له موږ سره په پښتو ادب کې د تذکره اولیاء په نامه یو تذکره خوندي ده، خو هغه نیمګړې ده. هغه د په 1614 کې په هغه زمانه کې چې لیکل سوې ده او هغه پوره نه ده، لیکن دا پټه خزانه چې ده دا یو پوره تذکره ده. دا د شاعرانو ذکر کوي، د شاعرانو ژوند راښیي او د هغو د اشعارو نمونې چې دي هغه راته خوندي کوي او یوه نسخه چې ده یا یو شی چې دی موږ ته په ګوته کوي چې دغه لیکوال یا دغه محمد هوتک چې څه لیدلي دي هغه یې لیکلي دي. د شاه حسین حیثیت چې دی هغه د یو باچا دی، هوتک هغه دې سړي ته وایي. نو له دې څخه موږ د دغه دربار د علمي صلاحیت د قایل کېدو اندازه کولی سو چې عالمان هم ساتي او هم یې روزي او هم یې په یو علمي لاره باندې چې دي ګماري چې تاسو دا کار وکاست، نو موږ ته یې دا خوندور اثر چې دی وړاندې کړی دی. او په دې پټه خزانه کې لیکوال د خپل ځان په اړه هم په پای کې ذکر راوړی دی، خپل ځان یې ښوولی دی. هغه متن به زه تاسو ته ووایم. د خپل پلار په اړه داود هوتک چې نومیږي په هغه باندې هم لیکنه کړې ده. نو دا بیا یو ډېر خوندور حیثیت په دې لري چې داسې آثار موږ ته ډېر کم په مخه راځي چې لیکوال دې د خپل ژوند په اړه هم څه لیکلي وي او د خپل پلار په اړه دې هم څه لیکلي وي. نو دې باندې باقاعده دې سړي خوندور کار کړی دی. د ماخذونو ښوول چې دي پټې خزانې چې کوم ماخذونه یا محمد هوتک چې کوم کتابونه ویلي دي یا یې له چا څخه لیدلي دي، بیا یې له هغه څخه څه آثار یا شعرونه را نقل کړي دي، هغه یې موږ ته ښوولي دي چې دا دغه کتاب دی او له دغه څخه ما اخیستي دي. نو هغه کې زموږ د ادبیاتو زړه زمانه چې ده دا نور هم راپورته کیږي. په دې کې ډېر شاعران چې دي هغه موږ ته په مخه راځي. پټه خزانه د لرغوني تاریخ زموږ یو خوندوره تذکره ده. د دې اهمیت چې دی دا په پښتو ژبه کې ډېر لوړ حیثیت لري، ډېر لوړ اهمیت لري، ځکه چې له موږ سره په هغه زمانه کې چې کوم ارزښتمن خلک او لیکوالان سته د هغو نمونې سته. که دا کتاب نه وای نو د هغو نمونې به له موږ سره نه وای خوندي پاته سوي. د دې سړي په ذریعه باندې د دې لیکوال په کوششونو باندې چې د ده به موږ داسې ورته ووایو چې یو شوق دی او د شوق پر بنیاد مطالعه کوي او خپل شان سره راټولوي او ښکاره خبره ده چې په هغه زمانه کې د خپل آثار ویني، د نورو ژبو آثار لولي او په هغه کې تذکره نګاري په هغه زمانه کې عام ده. نو دی هم دغسې کوشش کوي. نو دا د 1940 او 22 کال چې دی نو دا د خواري کښلې ده. دالته ده ته خالي ویل سوي دي چې ته دا کار مرتب که او
یو کتابي رنګ ورکه. نو دوی خپله وایي چې ما ډېره خواري کښلې دغه به زه له تاسو سره د ده خپل نثر د محمد هوتک چې دی در سره شیر کړم. تر دې له مخه نو چې موږ دا ووایو چې د دغې پټې خزانې د آثارو له رویه زموږ تاریخ چې دی تر 2 هجري پیړۍ یعنی له 100 هجري قمرۍ څخه را شروع کوي. یعنی امیر کروړ موږ ته راپېژني. امیر کروړ هغه دی په 2 هجري پیړۍ کې ژوند کوي. نو د دې سړي شعر چې دی پر دې به جلا پروګرام کوو، لیکن ده چې موږ ته راپېژندلی دی دا ډېر عجوبه ده، ډېره ناشده ده په هغه زمانه کې چې څومره سوچه او صفا ژبه لري او په کم حماسي رنګ کې چې دی شعر وایي او پټه خزانه یې موږ ته رانقل کوي. دا زموږ د ادبیاتو پر شا د غځولو یو خوندوره دوره ده او په دې دوره کې د نورو ژبو داسې خوندور ادبیات چې دي چې له موږ سره همسري کوي هغه نسته. تاریخونه چې دي په دې کتاب کې، آثار چې دي په دې کتاب کې را څرګند سوي دي، یعنی زموږ دا جستجو یا دا وس پیدا کیږي، دا کوشش پیدا کیږي په ذهن کې، دا هڅه پیدا کیږي چې که چیرې موږ دا زاړه آثار ولټوو، دغه په لاس راغلي وای، لرغوني پښتانه کتاب په لاس راغلی وای چې زموږ محمد هوتک یې ذکر کوي، دا به څنګه کتاب وي او د دې به څه حیثیت وي. نو دارنګه په موږ کې هغه لرغوني آثار چې دي، دا نومورکي مورخین چې دي، نومورکي لیکوالان چې دي، دا یو راته پیژني او راښیي او د هغو د اثر نوم اخلي. نو دا هم یو ارزښتمن کار دی چې په دغه کتاب باندې موږ ته رالوړ سوی دی. د جغرافیایي معلوماتو سره سره ځینې داسې تاریخي ایتنوګرافیان یې وړاندې کړي دي چې هغه له موږ سره په دې اړه باندې بیخي زیاته مرسته کولی سي. د شعر بهیرونه، د شعر اوزان، دا خو به زه کوشش کوم چې د پټې خزانې چې هغه ځان ته یو د سبک حیثیت لري، هغه به هر شاعر جلا جلا تاسو ته اسانه کړم، وړاندې به کړم چې د دې شاعر په انداز او سټایل کې یا په سبک کې نویوالی ګورئ، جدت ګورئ، یو زمانې ته ګورئ چې څومره شاته دا سړی په پښتو شعر باندې څه نمونه کار کوي او څه نمونه تجربه کوي. په پټه خزانه کې که دا ووایو چې 50 شاعران ذکر سوي دي، په دې کې موږ دا ویلی سو چې دا پټه خزانه چې څونې موږ ته په لاس راغلې ده، دا ټوله چې ده خطي نسخه چې ده یا قلمي نسخه چې ده، دا 112 مخه ده. دغه 112 مخه کې چې د کومو شاعرانو کاتب ذکر راوړی دی هغه 50 کسه جوړیږي، چې موږ دا ویلی سو چې پر دې باندې اول سر چې دی مؤلف یا محمد هوتک خپله مقدمه هم لیکلې ده چې د هغې زمانې چې کوم رواج او اصول دی هغه مکمل فالو کړی دی. بیا یې شاعران چې دي هغه یې په 3 خزانو باندې وشلي دي، یعنی یوه خزانه یې داسې ایښې ده له 4 مخ څخه په دغه نسخه کې، چونکې دا نقل سوې ده نو دا ده نه ده ایښې، دا ناقل کړې ده د دغه ماخذ چې دی هغه اوله نسخه یا تر هغه له مخه نسخه چې ده. د ده د انداز خبره کوم، دلته بیا له تاسو سره خالي هم مخونه شیر کړم. 4 مخ څخه تر 52 مخه پورې لومړۍ خزانه ده. په دې کې دی داسې شاعران راوړي چې هغه د ده د زمانې نه دي، یعنی د مؤلف د زمانې نه دي، تر ده له مخه چې تیر سوي دي هغه شاعران موږ ته راپېژني او یادوي. 2مه خزانه، او په دې کې که زه تاسو ته نومان واخلم چې کوم شاعران دي نو هغه تاسو واورئ. بابا هوتک راوړي، شیخ ملکیار راوړي، اسماعیل راوړي، خرشبون راوړي، شیخ متی بابا راوړي، امیر کروړ راوړي، شیخ اسد سوری راوړي، ښکارندوی راوړي، ابو محمد هاشم سروانی راوړي، شیخ تیمن کاکړ راوړي، شیخ بوستان بړیسی راوړي، شیخ رضی لودي، نصر لودي او شیخ عیسی مشواڼی، سلطان بهلول لودي، خلیل خان نیازی، خوشحال خان خټک او زرغون خان نورزی، دوست محمد کاکړ، رحمان بابا، شیخ محمد صالح، علي سرور لودي. یعنی دا هغه شاعران دي چې د شاعر د 1141 یا 240 قمري کال کې چې دی دا کتاب مرتب کوي نو دا تر دغې زمانې له مخه تیر سوي دي او ده په دې کې نوم یې ایښی دی لومړۍ خزانه، نو ځکه دی دا و موږ ته راپېژني.
دا دویمه خزانه چې دی پیلوي دا له 250 مخ څخه شروع کېږي په هغه نسخه کې یا کلمې درښیم تر 93 مخه پورې رسیږي. په دې کې هم د شاعر د زمانې د هغه وخت ژوندي شاعران یا په هغه زمانه کې د چا له خولې اورېدلي شاعران چې دي هغه راپېژني. که زه تاسو ته د هغو نومان واخلم نو دا د محمد هوتک د زمانې شاعران دي او تر ټولو خوندوره خبر دا ده چې موږ ډېر شاعران بیا پیدا کړي دي لاسته راغلي دي او یقینا د دغې زمانې دي. ملا عباس توخی، شاه حسین هوتک، ملا زعفران، محمد یونس خان، محمد ګل مسعود، عبدالقادر خټک، بهادر خان، ملا محمد صدیق پوپلزی او ملا پیر محمد میاجي، علایار افریدی. تر ټولو خوندوره خبر دا ده خصوصا د بوري خلک د دا واوري چې پټې خزانې دغه علایار افریدی یعنی له ننه څخه 300 کاله مخکې د دغ بوري ښار ذکر کړی دی چې شاعر دی. تاسو اندازه وکړئ 300 کاله مخکې په بوري کې یو سړی اوسیږي او هغه د شاعر د زمانې او د عصر سړی دی. که سره دا وایي چې د 11 قمري شاوخوا به زو کړی وي نو دلته دا سړی په بوري کې اوسي نو دا لټونه هم په کار ده په بوري کې چې دا سړی چیرې اوسېدلی دی، د خاندان چیرې و، دا زړې ادرې، دا زړه قبرونه، دا خو دلته ډېر مواد او اثار سته خو دغه علایار افریدی دی د بوري یادوي. نو په دې باندې د بوري خلک چې دي څه څېړنه وکړي او څه کار دی ولري چې دا څوک و. دغه رنګه دا محمد هوتک په دویمه خزانه کې بابو جان بابی پیژني، را ریدی خان مومند را پیژني، ملا محمد عادل بړیڅی، ملا محمد عادل بړیڅی، محمد طاهر جمریاڼی، ملا محمد عمر، ملا محمد ایاز نیازی، ملا محمد حافظ بارکزی، نصر الدین خان اندړ، ملا نور محمد غلجی، عبداللطیف اسکزی او سیدال خان ناصر. دا د پټې خزانې په دویمه برخه کې یا په دویمه خزانه کې ذکر سوي دي او دا ټول د لیکوال د زمانې شاعران دي په هغه زمانه کې. د کلمي نسخو له رویه څخه یا د هغې کلمي نسخې له رویه څخه چې موږ ته په لاس راغلې وه زموږ په ادبیاتو کې ذکر سوې ده. درېیمه خزانه چې د هغه له 93 مخ څخه شروع کېږي او تر 109 مخه پورې رسېږي. په دې کې د ښځو برخه راغلې ده او تاسو اندازه وکئ چې زموږ په ادبیاتو کې په هغه زمانه کې ښځې شاعرانې هم سته. ښځې خو ډېرې دي خو دې سړي کمال دا کړی دی، د دې سړي ذهني اپروچ ته ګورئ چې په هغه زمانه کې په کتاب کې دننه ښځو ته جلا برخه ورکوي او دا راپېژني. نو ښځو نومان دي نازو توخې، حلیمه، بیبي نیکبخته، بیبي زینبه، زرغونه او رابعه. دا ښځې چې دي دا ده راوړي دي، د دوی پیژندنه راوړې ده، د دوی ویناوې موږ ته ذکر کړي دي. دا نسخه چې دا له 109 مخ څخه بیا تر 12 مخه پورې رسېدلې ده. په پای کې چې دی زموږ مؤلف چې دی د خپل ځان او د خپل پلار داود هوتک پیژندنه راوړي. نو پټه خزانه چې ده دا دغه حیثیت لري. د پټې خزانې چې کوم اشعار دي، کوم 50 کسه شاعران ذکر کوي، دا د یوه سبک شاعران نه دي، دا د هر یوه جلا انداز دی. لکه څنګه نه چې سړیان بیل دي 50 کسان دي، دغسې د دوی د شعرونو انداز هم 50 قسمه. یعنی موږ دا نسو ویلی چې دا د یوه سړي په زور باندې سوي، دا د یوه سړي په کوشش سوي دي، بلکې د هر سړي ذهن پکې معلوم دی، د هر سړي زمانه پکې معلومه ده او د هغې زمانې هغه سبک او سټایل او مکتب چې دی هغه پکې څرګند دی. زه کوشش کوم چې د هرې زمانې جلا جلا جاج تاسو ته په جلا پروګرام کې واخلم. نو زموږ څېړونکي چې دي د دې نسخې د شاعرانو د زمانې مطابق چې کومه څېړنه او کوم رنګ موږ ته وړاندې کوي دا ډېر خوندور دی او هر حیثیت چې دی هغه یې په تول پوره موږ ته راښکاره کړی دی. موږ دا ویلی سو چې په دې کې د آریایي دورې، آرین خلکو دوره، زړه دوره چې هغه کوم نقشې او څرکونه لري هغه موږ د پټې خزانې په اشعارو کې ښه په اسانۍ سره لټولی سو او هغې زمانې ته ښه په اسانه رسېدی سو چې څنګه دور و، څنګه زمانه وه او له دې شعرونو سره یې څه حیثیت لرلی دی هغه پکې لټولی سو.
د عوامي شعرونو مثالونه یا نمونې پکې سته. عوامي شعرونه تاسو په دې پوهیږئ چې کاکړۍ غاړې دي، ټپي دي او چغۍ دي او دارنګه نور شعرونه چې عوام یې جوړوي شاعر یې معلوم نه وي. لیکن دلته هغه عوامي ژبه چې ده هغه په کمه لهجه او په کم سطح باندې کار کوي. دا نمونې هم موږ ته د شاعرانو په ذکر کې دننه د پټې خزانې له رویه په لاس راځي او پټه خزانه و موږ ته یو راپېژني. نو موږ د دغو څېړنو دپاره میدان چې دی نور پراخولی سو، نور یې وسط ته رسولی سو، نور دننه کار په لرلی سو او نور یې رابرسېره کولی سو. د دې پټې خزانې دننه چې کوم مواد دی، قصیده پکښې ده، غزل پکښې ده، مثنوي پکښې ده، رباعي پکښې ده. نو یعنی هغه د هغې زمانې رواج او اصول هغه مکمل پوره کوي. د پښتو غزل وګورئ په هغه زمانه کې چې موږ ته زړه قصیده د ښکارندوی غورۍ قصیده چې ده دا په پښتو ادب کې چې کوم حیثیت لري دا دومره پخه نمونه ده چې سړی چې څومره جاج اخلي، څومره یې لولي، سړی حیرانوي چې هغه زمانه کې دې سړي څومره په ټول پوره کار کړی او پښتو ژبه یې څومره سوچه ده او په کم اوزانو کې چې دی دا شعر مرتب کوي هغه د انسان ذهن ته واقعي هم د یو چا لوړوالی رسوي، د هغه پوخوالی رسوي او د ژبې سوچه‌توب رسوي او د نورو ژبو اثرات چې دي هغه هم ځینې ګوري سره ستنه صفا ژبه ده او صفا روانه ده. د امیر کروړ شعرونه هم دغسې دي. اجتماعي اشعار، حماسي اشعار، ویرني، تصوف، اخلاق، عشق او داسې نور مضامین چې دي دا موږ په پټه خزانه کې د شعرونو له لارې چې دي ویلی سو. نو دا زموږ د لرغوني ادب یو داسې نمونه ده چې زموږ ادب ډیر پراخوي او ډیر وسط ته یې رسوي. زیات سبکونه پکې لیدلی سو. ما تاسو ته مخکې وویل چې د هر یوه جلا جلا چې دی انشاءالله زه به پروګرام تاسو ته کوم. د پټې خزانې پر نثر که وغږیږو، نثر چې دی یعنی لیکوال چې په کوم انداز باندې دا کتاب لیکلی دی دا ډیر روان نثر دی. یعنی دا داسې نثر دی چې هغه مسجع حیثیت نه لري، هغه داسې رنګین حیثیت نه لري، بلکې لکه موږ چې څه نمونه خبرې کوو، څه نمونه یو بل ته غږیږو، په هغه انداز باندې دا لیکلی دی او په خوندوره رواني باندې موږ ته وړاندې کړی دی. دې ته موږ روان نثر ویلی سو. په دې کې سادګي سته، سلاست سته، رواني سته او د لیکوال د زمانې چې کوم انداز دی د تذکره لیکنې هغه یو پوخ تصویر پکې لري، هغه موږ په اسانه لیدلی سو. له دې باوجود د محمد هوتک ژبه چې ده هغه سوچه پښتو نه ده، یعنی د نورو ژبو لغتونه هم په دا تذکره کې د نثر له لارې استعمال کړي دي، یعنی د علمي صلاحیت د نورو ژبو اثرات قبول کړي دي او هغه یې په دې نثر کې په خپل هم راوړي دي. نو د پښتو محاورې ته چې بیا دا ژبه څومره نږدې ده، یعنی موږ چې عام کومې خبرې کوو، عامې کومې محاورې وایو، کومې ورځنۍ استعمالوو، هغه په پټه خزانه کې په نثر کې د لیکوال په زمانه کې ښه په خوند باندې لیدلی سو او هر اثر چې د ده پر دغه نثر باندې پروت دی دا د ده د علمي صلاحیت دی. یعنی موږ ته دا ښکاره کوي چې زموږ محمد هوتک چې و دا یو عالم انسان و، دا یو عام سړی نه و. محمد هوتک څوک دی پر دې باندې به زه جلا پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. د ده یو اړخ به تاسو ته وښیم چې دی څوک و، په کوم کتاب کې ذکر سوی دی. جغرافیایي اغیز چې دی شاوخوا چې کومې ژبې ویل کیږي دا یقینا د محمد هوتک په اثر کې په نثر کې لیدل کیږي. خاص اصطلاحات او محاورې او لغات چې دی استعمالوي نو له هغه څخه د شاوخوا سیمې فارسي، هندي، عربي، ترکي او نورې داسې ژبې چې دي دا چې کوم اثرات په ادب کې په هغه زمانه کې لري نو زموږ دا لیکوال هم ځان ته یو خوندور حیثیت چې دی دا یې وړاندې کړی دی. نو داسې توري او لغتونه استعمال کړي دي. یوه خبره یاد لرئ چې د محمد هوتک ژبه چې ده هغه زموږ د دې سیمې ژبه ده، یعنی دا سیمه تر کندهاره پورې چې کومه لهجه وایي نو د پښتو ادب ټول لیکوالان او څېړونکي په دې متفق دي چې دا لویدیځه لهجه چې ده
د لویدیځې پښتونخوا د اوسېدونکو لهجه چې ده دا د ښکاره پکې ولاړه ده. یعنې دلته موږ داسې توري استعمالوو چې هغه په پټه خزانه کې خو موږ لیدلی سو. په هغه سیمه کې چې د پښتونخوا هغه لوړه سیمه ده هلته خلک نه په پوهیږي او نه یې استعمالوي. نو دا زموږ د دې سیمې له دې ځایه تر کندهاره پورې چې کومه لهجه ده دا یې مکمله پکې خوندي کړې، ځکه چې محمد هوتک پخپله د کندهار دی نو د ده لهجه به هم دغسې وي. دا پټه خزانه چې ده دا د افغانستان په ملي آرشیف کې خوندي ده. دا نسخه چې ده دا چې استاد حبیبي له دغه ځایه وړې ده له عبدالله اخندزاده په ذریعه له یو چا څخه تر هغه ځایه رسولې ده، دا خوندي ده. ځینې خلک وایي چې د دې څېړنه چې ده دا د ساینسي استدلال او د ساینسي ثبوتونو پر بنیاد باندې کېدلی شي. نو دا خو پرته ده په کتابخانه کې، هر څوک یې کولی شي، هر څه یې څېړلی شي. د عبدالعلي اخندزاده په ذریعه باندې دا نسخه پښتو ادب ته وړاندې سوې ده. د دې نسخې چې کوم کاتب دی دا ملا عباس کاسی نومیږي. د ملا عباس کاسی چې له عبدالعلي اخندزاده سره کومې اړیکې دي پر دې باندې هم یو پوره پروګرام ته اراده لرم انشاءالله. دا به در وپېژنم چې عباس کاسی څوک و او عبدالعلي اخندزاده سره یې څه تعلق و. نو دا ښکاره خبره ده چې د ده له دې سړي سره تعلق دی، نو په دا نسخه باندې به دغه ملا عباس خبر کړی وي، ځکه د عبدالعلي اخندزاده لوی استاد راغوښتی دی او دا نسخه یې په لاس ورکړې ده. که موږ وګورو په پښتو ادب کې د پټې خزانې که څوک پوښتنه وکړي چې څو نسخې پیدا کیږي، څو نسخې موجوده دي، نو له دغې یوې نسخې په چپ تر اوسه پورې په ادبیاتو کې بله نسخه نسته. دا یوازینۍ خطي نسخه ده چې زموږ لاسونو ته رارسېدلې ده او د همدې نسخې پر بنیاد باندې د دې چاپي متن چې دی یا افیسټیم متن چې دی دا مرتب سوی دی، چاپ سوی دی په 2-3 واره، په 4 واره. نو دا موږ ویلی سو چې اول وار محمد هوتک چې دی که نسخې سره تاریخ وګورو نو محمد هوتک پخپله وایي چې ما دا په 24 شوال 1142 قمري کال کې بشپړه کړې ده. یعنې له ننه څخه 300 کاله مخکې دا ما پوره کړې ده او بشپړه کړې ده. اوله نسخه به دغه د محمد هوتک والی وګڼو. اوس د دې نورې څومره نسخې چې دي په هغه زمانه کې نقل سوي دي دا موږ ته نه ښکاره کیږي. خو دویم وار چې دی په 1265 قمري کې یعنې له ننه څخه داسې 200 تقریب کاله مخکې د سردار مهردل خان مشرقي دپاره نور محمد خروټي چې دا بله نسخه لیکلې ده او وړاندې کړې ده. مهردل خان مشرقي مشهوره شخصیت و د کندهار. نو دریم وار چې دی د حاجي محمد هوتک دپاره، حاجي محمد هوتک یو سړی دی، دا زموږ ملا عباس کاسی په 1403 قمري کې دا نسخه چې ده وده ته نقل کوي، یعنې و دې سړي ته لیکي. نو داسې ویلی سو چې 3 نسخې خو د ښکاره ذکر سوې. اوس یوه په لاس راغلې ده، 2 چیرې دي، د دې څرک لګول پکار دی. که د متن پوهنې له رویه څخه د پټې خزانې سړی جاج واخلي نو د متن پوهنې استادان یا پوهان دا وایي چې یو څو داسې خاص موارد چې دي دا ورته ټاکل کیږي چې خزانه یا پټه خزانه یا بل داسې کلمي نسخه به څنګه معلوموو چې دا اصلي ده، اوریجنل ده، او که په دې کې وروسته خلکو لاسوهنه کړې ده او داسې جعلي حیثیت یې ورکړی دی. نو د دې دپاره دوی اوله وار د کاغذ د عمر اندازه کوي، یعنې پر کوم کاغذ چې لیکل سوی ده د دغه عمر معلوموي چې دا څومره دی، او د کاغذ عمر چې دی دا ډېرو خلکو ته پوهان ورسره پوهیږي چې دا کاغذ د دغې زمانې دی او که نه. یوه طریقه یې دا ده، ډېر خلک داسې کوشش کوي چې کله یو کتاب جعلي ثابتوي نو هغه ته اوبه ورېله کړي او وروستې کړي او بیا راوباسي او بیا دا کوشش کوي چې دا د زمانو کتاب دی او په دې باندې دا د اوبه ننوتي دي او دا د وروست سوی دی او لږ خراب سوی دی، خو سړی ورسره پوهیږي چې د کاغذ استادان دي هغه ورسره پوهیږي. نو دا طریقه سته. دویم چې دی پر کاغذ چې کومه سیاهي استعمالیږي، کاتب چې په کوم لاس باندې دی کوم شی لیکي دا هم په یو خاص اصول باندې خلک پیژني
او دا سیاهي پیژني، دا زمانه پیژني چې دا واقعي د دغې زمانې سیاهي ده، دا کم کتاب چې پکې لیکل سوی دی یو که یا او د دې ارزښت چې دی هغه د دغه سیاهي پر بنیاد باندې د نسخې ټاکل کېدلی سي. د نسخې د عمر نو ما درته هغه د کاغذ او د سیاهي پر بنیاد باندې چې دی هغه خاص اندازه خلک لګوي. دریم روش دا ښیي چې د خاص حیثیت د کومې زمانې دی، آیا په هغه زمانه کې د نورو کتابونو دغه روش و که یا دا ورسره ګډېږي که یا دا لیکوال هغسې کار کړی دی او که یا دې ته هم خلک ګوري او که جعلي وي نو دا ښه نیول کېدی شي چې دا د هغې زمانې نه دی. د خط نظام او روش چې دی دا د نسخې په دقیقه څېړنه باندې په دې باندې نظر اچول کېږي او ښوول کېږي چې دا واقعي د هغې زمانې دی که نه دی. نو دا کتل کېږي. یوه یې خاتمه چې ده، ترکیمه چې ورته وایي، دا کتل کېږي. ترکیمه و دغه ته وایي کاتب په اخر کې د هرې نسخې خپل نوم راوړي. ډېرو کاتبانو نه دی لیکلی خپل نوم، خو کاتبان اکثره دا کوي چې نوم پکې ولیکي، زمانه پکې ولیکي، ورځ پکې ولیکي، تاریخ پکې ولیکي. دا هم تر توجه لاندې خلک راولي او ګوري. نو اوس چې دا پټه خزانه د افغانستان په ارشیف کې خوندي ده په کابل کې، نو دا هر څه موجود دی او هر څه یې څېړل کېدلی سي. په دې باندې دا خو دونې زړه زمانه نه ده، 1403 قمري خو داسې بیخي 130 کاله یې کېږي چې دا ملا عباس کاسي لیکلې وله دا د وتک دپاره. نو دا خو د دې متن خصوصیات او د دې زمانې هر څه چې دي دا ښه په اسانه کتل کېدلی سي او څېړل کېدلی سي. کاغذ دی، خط دی، سیاهي ده، ترکیمه ده، دا ټول موجود دي او کوم ساینسي تجربه چې ورباندې کول پکار دي د هغه دپاره نسخه موجوده ده او کنفرمه دا زمانه ځینې ترلاسه کېدلی سي او د کره کتنې دپاره چې کوم حیثیت ښوول کېږي هغه سړی ورته ږدلی سي. اوس به راسو د پټې خزانې دننه آیا د ده ګډ تاریخونه صحیح دي، آیا ده چې څه لیکلي دي او واقعي هم دغسې سوي دي. نو دا موږ ویلی سو چې د کاتب یا د لیکوال په د عدد چې دی په دې کې تېروتنې سته، په زمانه کې ځای په ځای د چا په نامه کې تېروتنې سته. نو دا تېروتنې چې دي دا لري او د دغو اوس رحمان بابا چې د پټې خزانې په دغه نسخه کې کوم کال راوړی دی نو هغه 1118 راوړی دی او رحمان بابا په 1118 کې نه بلکې په 1128 کې مړ دی، یعنې 10 کاله فرق دی. نو هغه داسې ښکاري 10 کاله فرق د 2 پر ځای 1 اچولی دی، نو ځکه 10 کاله فرق راغلی دی. دغه حیثیت چې دی دا هم موږ په پټه خزانه کې لیدلی سو او دا موږ ته زموږ لیکوالانو چې دی ډېر په خوندور انداز باندې راښوولي دي او راښیلي دي چې دا سته پکې. اوس به راسو د پټې خزانې ترجمې ته که دا څومره ترجمه سوې ده په هغه زمانه کې چې اول وار چاپېږي او څومره نورو ژبو ته په هغو شپو کې په لنډه زمانه کې رسېدلې ده. نو اوله وار چې ده دا په فارسي ترجمه سوې ده او فارسي ترجمه چې ده زموږ لوی استاد عبدالله حبیبي کړې ده او د پټې خزانې په 2م او 3م چاپ چې دی دا یې ملا ورسره راوړې ده، پرې وځای ورسره راوړې ده او نور منتخبات چې دي دا هم فارسي ته ژباړلي دي. 2مه ترجمه چې ده په هغه زمانه کې په انګریزي ژبه باندې د پټې خزانې سوې ده او دا انګریزي چې ده دا د غلام حضرت کوشان په زیار باندې چې ده ترجمه سوې ده او دا په 1458 لمریز کال کې چې غالبا 1900 کم اتیا جوړیږي د افغانستان د علومو اکاډمۍ لخوا چې د کابل کې خوره سوې ده. په روسي ژبه باندې هم ترجمه سته. دا سر محقق ډاکټر دولت محمد لودین چې دی دغه وړاندې کړې ده او په 1418 لمریز کال کې چې دی دا بیا د کابل لخوا څخه چاپ سوې ده. په دې کې ځینې تصاویر هم د هغه زمانې مطابق چې دي راوړل سوي دي. بله ترجمه چې ده هغه د روسي ترجمې د امیر کروړ چې کوم منتخبات دي دا خو هم موجود دي. په الماني ژبه ده یا په جرمني ژبه ده چې نظام الدین سلیمان خېل کړې ده په هغه زمانه کې یو وړاندې کړې ده او چاپ ته سپارل سوې ده. منتخبات یې ترجمه سوي دي، یعنې ځای په ځای
د یو شخصیت ضرورت وي هغه بلې ژبې ته اړول سوی دی. په اردو باندې سته په ډیرو کتابونو کې د پټې خزانې لکه آج کل مجله اټک کې اوس پار کتاب دی د خوشحال خان په نامه باندې دوست محمد کامل صاحب اردو کتاب، او ادبیات سرحد، پښتو شاعری، پښتو زبان اور ادب پر یک نظر، پښتو زبان اور ادب کی تاریخ، په دې کې د پټې خزانې په اردو ژبه باندې ترجمې راغلي دي. د نصر الله خان نصر په زیار باندې له پټې خزانې څخه د امیر کروړ برخه چې دا هم ترجمه سوې ده اردو ژبې ته وړل سوې ده. په تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند کې هم د اردو انسایکلوپیډیا د په دویم ایډیشن کې د پښتو تر سرلیک لاندې د پټې خزانې چې دي ځینې متون چاپ سوي دي او اردو ادب ته وړاندې سوي دي. عربي ترجمې منتخبات هم سته چې لغت پښتو او دغه رنګه المیرات افغاني نومي رسالې ته ترجمه سوي دي په عربي ژبه باندې. په الماني باندې سته، په روسي باندې سته، په انګریزي باندې سته په هغه زمانه کې. نو موږ دا ویلی سو چې د پټې خزانې چې کوم حیثیت دی هغه په هغه زمانه کې هغه قدر هغه ژبو ته وړاندې سوی دی. اوس خو هرې ژبې ته هرې خواته اسانه وړل کېدلی سي. دا خو د پټې خزانې هغه حیثیت دی چې ما و تاسو ته وړاندې کړي. اوس د پټې خزانې د چاپ بعد دوه قسمه ډله چې ده دا هم پیدا سوې ده. ځینې خلک پټه خزانه چې ده نه مني او پر دې باندې باقاعده کتاب لیکل سوی دی یا کتابونه یې لیکلي دي د دې د رد دپاره. په هغو کې زه د کلندر مومند نوم در اخلم چې یو کلندر مومند دی هغه پټه خزانه نه مني. یو سید ګوهر صاحب دغه پټه خزانه نه منله او په دې اړه باندې خپل کتابونه او خپل بحث کړی دی او کوم دوی چې ورته مشکوکه ښکاري هغه دلایل یې وړاندې کړي دي. د دې هر خبرې د هر سوال د هرې پوښتنې بیا مدلل جواب سوی دی د نورو پښتو څېړونکو لخوا. یعنی دوی چې کوم اعتراضونه کړي دي هغه جواب ویل سوی دی او پښتنو ته د دغو خلکو دپاره وړاندې سوي دي چې دا یې دغه جواب دا یې دغه جواب. تر ټولو خوندور جوابونه په هغه زمانه کې همیش خلیل صاحب کړي دي. په خپل حبیبي صاحب چې د دریم چاپ کومه سریزه دغه به وروسته زه له تاسو سره شیر کومه. همیش خلیل صاحب یې جواب کړی دی، کریم بریالي صاحب یې جواب کړی دی، استاد آصف صمیم صاحب یې جواب کړی دی. دغه رنګه مولانا واسطي صاحب واصل واسطي نومیږي. بیخي ډېرو لیکوالانو د کتابونو په شکل کې د دوی جوابونه کړي دي. خو تر ټولو غټه المیه یې دا ده چې له جوابه پس هم ځینې خلک چې دي له دلایلو پس هم پر خپل موقف ولاړ دي او رد ته ولاړ وي. ډېر خلک وایي چې دا استاد حبیبي په خپله جوړه کړې ده او ځینې بیا وایي چې دا په هغه زمانه کې محمد هوتک چې دي لاسۍ جوړه کړې ده او دا اعتراض هم ورباندې سته. لیکن دومره لاسۍ شیان چې دي ما تاسو ته ویل دا نسي کېدلی او دا د یوه سړي سوچ کېدلی نسي. ځکه په سر کې دا خبره درته وکړه نو دا موږ ویلی سو چې په دې کې بېلابېل سبکونه موجود دي او بېلابېل انداز شته. خو د پټې خزانې چې کوم حیثیت دی، کوم خوندور رنګ دی، کوم په پښتو کې د دې اثرات دي دا بیخي خوندور دي او د دې چې کوم حیثیتونه دي هغه ښکاره معلوم دي او ښکاره ولاړ دي. نو په دې باندې استاد حبیبي بیا خپله دا وایي چې دومره زیات پلویان یې پیدا سو، دومره مخالفین یې پیدا سو. دی وایي نه د پلویانو په حق کې یم نه د مخالفینو په حق کې یم. کتاب موجود دی، د اصولونو پر بنیاد دې وڅېړل سي، هر شی به ښکاره سي. نو په دې باندې له چا سره دومره خوابدی او دومره خوشحالي کول دا ماته غوره نه ایسي. او زه خپله په دغه بنیاد باندې دا وایم چې یو کتاب موجود دی او د هغه حیثیت چې دی هغه په دومره ښایسته زمانه کې هر څه یې جلا جلا معلومېدلی سي. نو پر دې باندې بحث چې دی دا دومره علمي صلاحیت د علم دپاره چې هم بحث سوی دی هغه واقعي هم خوندور دی. چا ځینې داسې نیوکې باندې کړي دي چې هغه د اصولونو پر بنیاد ما تاسو ته لکه د عدد تېروتنې چې لري نو دا خو ښه کار سوی دی چې چا په ګوته کړی دی او بیا بل هغه ته پام سوي دي او هغه عدد یې سم کړی دی او موږ ته له نورو تاریخونو له نورو کتابونو څخه راڅرګند کړی دی او وړاندې کړی دی. په لنډه توګه به دا ووایم چې پټه خزانه د پښتو یو شاهکار اثر دی. پښتو ادب ډېر راپورته کوي، پښتو ادب ډېر پراخوي او پښتو ادب ته نوي نوي رنګونه نوي نوي سبکونه وړاندې کوي او د محمد هوتک چې کوم حیثیت دی هغه ډېر خوندور دی. زه په پای کې له تاسو سره د محمد هوتک د پټې خزانې هغه
د ده متن شعر کوم چې دی څه وایي. زه چې محمد هوتک یم او په اصل پښتون په کندهار کې اوسم، چې په ویلو د داسې ویناو بوخت یم له ډېره، د شپې او ورځې مې هم دغه کار دی او دا ډېر وختونه تیر سول چې ما غوښته چې زه د پښتنو شاعرانو تذکره وکاږم او د دوی احوال سره راټول کاندم، مګر زمانې ما ته فراغ نه راکاو او دا هیله مې په زړه کې وچه سوه، ځکه چې پر کندهار د ظلم او جفا تورتم پروت و او هیچ چا آرام نه درلود او نه فراغ. گای به مغولو چپاونه کول او گای به د ګرګین د ستم سورانو. یعنې هغه زمانه کې دا سړي نثر یې ګورئ څنګه ښه روان دی. اوس چې حق تعالی موږ خلاص کړو له هغو ظلمو څخه او فارغه سو زړونه زموږ او زموږ ملک حاجي میرخان علیه رحمت دوی له کندهاره ویاسته او پښتانه یې د دوی له جوره آزاد کړل، نو زما زړه فارغ سو له اندوهه او قلم مې راواخیست. هغه وخت چې زما له ارادې خبر سو زموږ د پښتونخوا د سترګو تور امام المسلمین و ابن قاتل الرافضه والکافرین شاه حسین ادام الله دولته الی یوم الدین. بیا د بیت راوړي د پښتنو بادشاه حسین هوتک په ملکانو کې د لوی ملک د غلجي میر غښتلی زوی ګړندی خالقه تل دې وي ځلان دا غمی. نو زه یې وغوښتم خپل دربار ته او ما ته یې تشویق وکړه او الطاف یې ښکاره کړه چې دا خپله اراده پوره کاندم. اوس ګورئ د بلې ژبې تورې استعمالوي. ما تاسو ته وویل د محمد هوتک په نثر کې د نورو ژبو اثرات شته او د پښتنو شاعرانو حال سره راټول کاندم، ځکه زموږ بادشاه او د شالم خیلو د زړه سر شاه حسین خلد الله ملکه و سلطانه په خپله د ښې وینا خاوند او د پښتو د شعر شوقمند دی. نو ما وغوښته چې زر تر زره دا کتاب وکښلی سي او د پښتنو شاعرانو احوال ټول کړ سي. ښکاره دې وي چې ما له 13 کالو راسې د ډیرو شاعرانو پښتنو احوالونه راټول کړي دي. دا جمله یاد لرئ، 13 کاله باندې د خواري کښلی، دا د یوې ورځې کار نه دی. او هغه وختونه چې د پښتونخوا پر لتو ګرځېدم له وګړو څخه مې ډېر ښه حالونه اورېدلي دي او اوس هغه ټول د خپل بادشاه ذل الله په غوښتنې کاږم. د دې کتاب نوم دی پټه خزانه، ځکه چې دلته هغه احوالونه راغلي دي چې پټ او نه و ښکاره. خالق تعالی دې ټوله مسلمانان وبخښي او زموږ د بادشاه سوری دې تل وي او دایم. په دغه کتاب کې چې ما په کښلو ابتدا وکړه ورځ وه د جمعې 14 د جمادی الثاني سنه وه 1161 هجري. دغه کتاب پر 3 خزانو منقسم دی. لومړی خزانه په بیان د هغو شاعرانو چې پخوا تیر سوي دي، دویمه خزانه په بیان د هغو شاعرانو چې اوس تیر سوي دي، دریمه خزانه په بیان د هغو ارتینو او ښځو دی چې دوی پښتو شعرونه پاته کړي دي. نو دا د محمد هوتک نثر دی چې تاسو ته مو وړاندې کوي. نور به سوکه د دې کتاب یو اړخ له تاسو سره زه شیر کوم انشاءالله.